دنه نقل له وی محمد رسول الله کې عادت دا اذا امر اميرا على جيش او سريه رسول الله بچ کړي امیر په یو لخر باندې مقرر کړي او یا په یو دسته باندې ګروپ باندې نه هغه ته به دقه وشتو کې به تقوا الله چې اسړي د الله نه یریګا او استاد سره یې څومره ملګری دا ټول د الله نه یریګا او د ټول له خیر خبره وکړه به ویل د الله په لار کې غزا کوي جګړه د هغه چا سره کوي jihad د هغه چا سره کوي چې هغه کفر کړي دی غزا بکوي ګوره خیانتونه بنه کوي دوکي بنه کوي قتلونه بنه کوي وړو ماشومان لره دا بنه وجني دلیل به دې معنی چې رسول الله دا خبره ولې ذکر کړي چې کله په انسان کې خیانت او دوکه موجود شي د شي انسان بل الله د ناکامۍ سره مخامخ تاوان سره حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی نبی دن بیاونه غزا کوله د خپل قوم له ویل چې اقا سړی د زمو خپل نه راځي چې هغه نامزد دی او خځه واده کړي نه ده یو سړی دغه بادي جوړ کړی دی لیکن دا چټه پټ کړی نه دی یګړې وجه اخی شری دغه د حمل لګیدو مسله دا هغه لږیدل نه دی وی تر دې پورې شو کلی لور نږدې شو مازیګر منځو یا قریب اغیلا دانور د ډوبېدو په حالت کې نو ورته ویل شي ان ور ودرېګا زکه تم ماموري او زم ماموري ما او داسې دعا وکړه چې الله دا ما باندې بند کا وی تر دې پورې چې هغه کله علاقه الله ټوله فتح کړه غنیمتونه چې کله راجمع کړه نو په خو ور د شي عادت لرلو چې دا غنیمت به ورته کې خودل شو هغه به سوزولو دا زموږ د امت امتیاز او خصوصیت چې دا غنیمتونه موږ له جایز دي ځکه زموږ د زوف الله معلومو نو کله چې ور له غنیمتونه کې خو هغه قبول نکړه رسول الله ویل هغه رسول چې ار قبيله مشر درځي او مشر د بیعت کوي هر چا به سره بیعت کوو خو د چا لاس بچ د پیغمبر سره ونکو دغه کې به خیانت وي په دې کې وسړی راغی چې رسول به د لاس کې د لاس کې خو د لاس ور پورې کله کون خو دوی قبيله دراواله چې هغه مشر بیعت کوي وی هغه کې د دوه کسانو لاسونه ونکو ته د رسول پورې یا د درو وی ویل به تاسو کې دوکه ده وی دوی د غوی د سر په اندازه باندې ستزر پټ کړي او غیر واقعه به د مال کې خود له د عمل د اوچت ځبانه کې خود و راغي به غي ټول وسوځول دا غنیمتونه به موږ له جایز اوس موږ مخکې بل هیڅ چاله جایز نه وګورئ څومره سخت خیانت دنیا کې الله رب العزت د دې سزا د خلکو لور کړه وی شرمول د رسول په وړاندې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي لا یزنی زانی زناکار سره چې کله زنا کوي او هو مؤمن بده کې د سره ایمان نشي باندې کېږي یو سړی جنا کې وغیرہ مؤمنی محدثین به حدیث ډیر توجیهات بیانوي یو سړی چې غلا کې رسول الله فرمایي بده کې ایمان نشي باندې کېږي یو سړی چې شراب کې بده کې ایمان نشي باندې کېږي ابو هريره سے فرمایي وکم سړی چې یو قیمتي مال چې خلک هغه له خپل سترګې او نظر ورشتي هغه ډاکه کې غلای کې وې د انسان کې د سره ایمان نشي باندې کېږي لکه راوس اختطاف د چا گاډي تختول او د چا بچی تختول د چا ورونو لرونه او دغه په مقابل کې به مال طلب کول رسول الله فرمایي چې بده شي انسانانو کې بر سره ایمان بالکل نه دا څه کمال نه دی بلکې دا تاوان دی د ایمان سره مخامخ کړي د زوال سره او به دا خبره وکړه چې په تاسو کې یو کس ګوره خیانت نه کوي چې د ایمان پادشه ځان وساتئ ایاکم فایاکم وایاکما ای خلکو د خیانت نه ځان وساتئ د دوکو نه ځان وساتئ د دوکو نه ځان وساتئ که دوکې مچرته شروع کړي په دې دکانداري کې په دې خصوصو کې په دې منصبونو کې رب العالمین بګور تاسو نه ایمان واخلي ایمان بده کې سره پاتې نشي داخله به ایمان دي رسول الله باندې ځمانه عبد الله بن عباس فرمایي د خیبر بورز باندې څخه د محمد رسول الله ملګرو نه رااله او دی ویل فلان شهید فلان شهید پلانې شهید شو پلانې شهید شو وې دیو کس په باره کې ول چې هغه شهید شو رسول الله خادمو رسول الله ورته ویل کله د شي نشي کېدلې انی رایته فی النار فی برده غلاها و ما دا ولیدو چې دیو چپن غلا کړي و الله د اق چپن د وجنه د جهنم په منځ کې وغورځو او سمال ته سوځي او به رسول الله ویل ابن الخطاب عمر سے ویل اذهب لار شو دی خلکو کې د आवाज وکړي جنت له داخلي کې نه مگر مؤمنان انسانانو نو عمر سے فرمایي وزلان مو د خلکو کې د اعلان وکړي چې الا خبردار انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون جنت لمن داخلي کې مگر مؤمنان دلیل په دې باندې چې کوم انسان خیانتونه کوي رسول الله فرمایي دا غنه به الله ایمان واخلي ایمان دغه بالکل ایمان نشته قران کې رب العالمین فرمایي ويل تبيدا للمتففين دا من اق انسان چې په دې سودا کې کمی او زیاتې کوي په درنده اخلي او پسپک باندې خرڅي خراب مالي هغه د خنوم په خنوم باندې خرڅي د شي انسانان رب العالمین فرمایي چې الله دې جهنم لبوشي زمونږ الله ورته اخیرا کړی دا انس بن مالک فرمایي وی یو سړي ویل چې رسول الله قد استشهد مولاک فلان استپلانه غلام کوم شهید الله نبی ولیک الله د څه نه ده
ان رايت عليه ما پاغه باندې شړی ولیدل غلها چې غلا کړي و د غنیمت د مال نه یوم کذا وکذا د اق شړی د وجه رب العالمین د جهنم منځ دا غرزولې دلیل به دی باندې چې ګوره جهاد ډیر مقدس عبادت په دې کې ګره ظریف اندازه باندې شي چې هغه تر ډیر معمولی غونې شي خاري اخو دی خو د کې نو جهاد خو سکه چې هغه ختم رب العالمین به دې تق شړی د معمولی شي د وجه نه ایسر جهنم دې منځ بوشي الته به پروتي دا صفه چې کړ په انسان کې الله به د جنت نه منې کی عامر بن ابي عامر الاشعري فرمای وی رسول الله فرمایلی دی ډیر خاندان چې هغه الاسد والاشعريون دي وی ځکه دوی چې په قتال کې تیښته نه کوي به در خلک لري او ناشنا صفت پکې ده چې خیانتونه نه کوي دا ډېر ښه صفت دی چې انسان به نیک صفت باندې مشهوري صوبان رضی الله فرمایي چې محمد رسول الله ویلي من ما ته سوچ مړ شو دا بریو د درې شینونه الله به جنت ته داخل کړي یو چې بده انسان کې لوی نه و رسول الله فرمایي د کوم انسان بزړه کې چې د ظریف اندازه باندې تکبر دي چې انسان به الله سره جنت ته داخل نشي د ظریف اندازه او اګه انسان چې هغه باندې د قرض مسله نه مګر کچرته د شنه ته جزاء ادا کوم نبی به الله رب عزت باندې د معافي مسله کوي بعض خلک قرض اخلي بدینت باندې چې موږ نه ادا کوو والغلول او خیانتونه کم سره چې هغه سودا کې راکړه ورکړه کې په دې علم کې په دې منصب کې په دې زمکو کې دا دوکي مو کې رسول الله فرمایي چې انسان به سره جنت ته داخل نشي دا بل جهنم لبوزي دا ابلیس علیه السلام موږ شاو په دماغ کې دا نقشه خورا کړی دا چې ګوره دې کې ګټه ده کله قران کې رب العالمین فرمایلی دی محمد رسول الله فرمایي چې د مال کې بر سره چرته ګټونه کی معاذ بن جبل فرمایي وېزه محمد رسول الله یمن لولې غنم وې چې کله یې پر لاړ مرشي اسما په سړی راولې غلو بیرته رااله د معاذ سره رسول الله ډېر مینوا کله چې رسول الله یمن لا د په سورې باندې کې نو رسول الله لاندې روانو ډېر توصيه ورته وکړه به ورته چې معاذ الله د پرز ما تاسو سره مینه ده هغه یا رسول الله زمم تاسو سره نشي مینه ده به ورته وي ته چې راځي ګوره زما په دې ځای کې نو مزما پر قبر باندې به تیریږي معاذ شبر انتهي زیات وشړل رسول الله دا شړل ټینګ نو شو دم وشړل اخر ته مخ واړو وېزه یې پورې لاړم رسول الله ما په سړی راولې کو چې به ورته غاکا ځکه چې سره مینه محبتي محدثین د حدیث په تشریح کې لګي دغه په فراق او جدای باندې دې زړه له درد راشيږي وې بیر عالم په ماته ویلې اتدري لما بعثت اليك ته په یوه چې د اساسه مې تاسو ولې کو ما ورته وینا وېزما د اجازه نه بغیر ګورې شي له غوتی ورنه راوړي ځکه دا دوکه ده او چې دوکه وکړ رب العالمین به امر شي سره ورځ قیامت راولي او به ورته ویل شي دې خبرې د پاره مې دعوت کړي زو وسله چې خپل منصب لري ولې ترې بلاړ دلیل به دې ګورې چې رسول الله والی لګلې شوی دی او بیرته را واپس کړي دی او دا خبره ورته کړي چې دې خیانتونو دوکونه ځان ساته کې جهنم له بتلاړ شي دا دومره مهم خبره ده ضروری رسول الله فرمایي وی الله رب العزت به هغه صدقه قبول نه کی چې هغه به دوکو سړي ګټي دی او به ایسه صدقه کی پر دې مالونه د عمرو بن شعيب عن ابيه نقل له رسول الله فرمایي چې اے انسانانو وی تاسو ګوره چې ارشه ولې نه هغه خپل اهل اور ادا کوي دوکي په کې ونه کې دا په خپل اهل باندې شاشه دوکه کړي دا شرم دی او سخت شرم دی په ورځ قیامت باندې د شي انسان بل و شرمې ذلیل به کې او رسوا به کی دا عبد الله بن عمر بن ربيع هغه نقل له وی رسول الله نه دا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په ټولو عملونو کې به احترام عمل کم دی وی ویلي ایمان لا شک فيه حق ایمان چې سره به کې شک نه هغه جهاد چې پای کې دوکي نه هغه حج مبروري به ویل کوم مونږ ډیر وګدې چې هغه کې دا قنوت ډیر وګدې کوم صدقه ډیر وګدې یا رسول الله او کوم هجرت ډیر وګدې بهتر دی افضل دی د فقر په وخت کې صدقه وي دا ډیره بهتره وی ویل چې کوم سړی هغه شنه ځن منګي چې الله ته منع کړی دی دا ډیر بهترین هجرت دی د انصار د خوشالۍ لپاره دا خبره وکړه کوم جهاد ډیر بهتر دی من جاهد المشرکین بماله ونفسه اق انسان چې هغه مشرکان سره په خپل مال او نفس باندې جګړه وکړي د دشمن سره او هغه قتل ډیر عزت منه وچت دي چې انسان د خپل وینه او د قشن د خپل اشپاغه ځای زخمی کې وګاړي ختمي کې تلفيږي عبد الله بن عمرو نقل له وی رسول الله باندې یو شړې ډېر ګران تمامېدو کړ کربه غل ویلې وکله چې د مرشد په اور کې و خلکو بوختنه وکړه چې دې شړې څه چل کړي وي چې ګورو دې او شړې غلا کړي و الله د مخې شړې د وجنه د جهنم منځ بوتلو اصله حج غلا کړي او د دې مجاهدونو مالونه چې غلا کړي او د یتیمانو مالونه چې غلا کړي د ملت د مال چې غلا کړي او ته په خوشاله جما ځان له بنگلې په جوړ کړو شرکتونه به برابر کړ د ملک او هغه ملک رسول الله فرمایي زیاده اور دی عقل انسان لمنه خبره کافی به
زید بن خالد نقل لې وی خبر کې بدر سره شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو لور چې په خپل ملګری باندې جنازي مستاسو وکي وی ټول خلکو دا خبره د شناشنا وګڼل او د رنگونو کې تغییر راغی چې محمد رسول الله مجاهد شهید شو موږ له دا خبره کې چې تاسو به جنازه وکي او دوه خپل په دې مړو باندې جنازه کوي شهیدانو باندې وی پښتنه ته وشو چې یا رسول الله دا ولی وی تاسو د عملګری چې دی وی داس موږ سره jihad لاله خو یو معمولی غونډه شي هغه د څه اړخ لکړو د غنیمت نه زبده خلکو باندې جنازه نشم کولای او زبده باندې جنازه کوم دا د الله خو کړي چې ماف کوي کني ماف کوي لیکن باندې غنیمتونه به جهنم لروالي تاسو هغه جنازه په کوي کني کوي